سره دا هغه کومکي افعال دي چې ستاسو ملکیت ښیي، ستاسو مطلب ستاسو ملکیت یو شی ستاسو یې خپل هغه ښیي. صحیح دی. که تاسو غواړئ چې کله یو لکه اولنی چې موږ سره کوم دی هغه دی ژ مطلب I have انګلیسي کې موږ وایو یعنی زه لرم. صحیح دی. صحیح دی. نو ژ تلفظ کېږي. صحیح دی. ما ورته مخامخ انګلیسي کې هم لیکلي دي. صحیح دی. ژ اولنی موږ سره دی. تاسو اولنی فاعل سره که کله غواړئ چې تاسو اوا ولګوئ یا تاسو که غواړئ چې ووایئ چې ما سره دا شی زه ملکیت لرم نو تاسو به ژ استفاده کوئ. صحیح دی. ما یې مخکې مثالونه ورکړي دي. ژ بل دی چوآ. که تاسو غواړئ یو کس ملکیت لري خو چو چې کوم د تاسو ته ما ویلي چې دی مطلب یو ته د پاره استعمالي یو دا غیر رسمي دی. بل دا دی چې یو کس لپاره تاسو څوک مخاطبي تاسو هغه لپاره موږ چو استعمالو. صحیح دی. نو که تاسو غواړئ چې یو کس ته وایئ چې دا شی ستا دی یا هغه لري نو تاسو چوآ استعمالولی شئ. چوآ. بل موږ سره دی ایلا مطلب ایل موږ هلک دپاره استعمالو، مذکر دپاره او سنګولر واحد دپاره موږ استعمالو. صحیح دی. ایلا. صحیح دی. الا مطلب جلی دپاره یا مؤنث دپاره استعمالو او واحد دپاره یو دپاره موږ استعمالو. صحیح دی. که تاسو بیا وایئ چې نوزاوون. صحیح دی. نوزاوو مطلب موږ یا انګلیسي کې موږ وایو وی هاف موږ یو شی لرو، موږ یو کور لرو، موږ یو موټر لرو، موږ موبایل لرو، موږ ساک یو بیگ لرو مثال. نو بیا هغې دپاره نوزاوو موږ استعمالو. صحیح دی. بل دی موږ سره ووزاوې. وو دې مطلب د تاسو یو خدا مطلب یو کس لپاره هم استعمالولی شي او د یو نه زیات خلکو ته هم استعمالولی شي. وو چې کوم دی دا لږ رسمي دی یعنی تاسو اداراتو کې یا یو کس تاسو څوک نه پیژنئ هغه سره تاسو وو استعمالولی شئ. نو که بیا وایئ چې هغه کس دغه شی لري دغه ملکیت دی نو ووزاوې. صحیح دی. بیا به ورسره دغه کومکي فعل تاسو راوړئ. صحیح دی. بل دی موږ سره ایلزون مطلب هغه انګلیسي کې موږ وایو they have لکه هغوی خو هغوی چې کوم مذکر مطلب مذکري. صحیح ده. هغه نام چې مذکري مطلب او ګروپ کې د یو نه ډېري نو بیا موږ ایلزون استفاده ترې کوو. صحیح ده. ایلزو. صحیح ده. او بل موږ سره دی الزو چې کوم دی هغه هم موږ هغوی ولې مؤنث دپاره مثال که ښځې جینکۍ خو د یو نه ډېري. صحیح دی. ګروپ ډېري. صحیح دی. نو بیا موږ الزو استعمالو. که یو نه بیا الا استعمالو. صحیح دی. پسنۍ چې کوم تاسو دی نو موږ سره چې کوم افاق دي کومکي وربونه چې هغه افعال چې کوم هغه ملکیت ښیي نو هغه موږ سره دا دي او فاعل سره ما یو ځای لیکلي دي. لکه بیا زه تکراروم ژ چوآ ایلا الا نوزاوون ووزاوې ایلزون الزون. صحیح دی. زه یو ځلې بیا تکراروم چې تاسو صحیح تلفظ تاسو واورئ. ژ چوآ ایلا الا. صحیح دی. nous avons vous avez ils ont elles ont. صحیح دی. راځئ اوس داسې مخکې ځو ما مثالونه ورسره جوړ کړي دي هغه مثالونه تاسو وګورئ نو تاسو بهتر ښه نښه پوه شئ. صحیح دی. اوس دا یو جمله کې ما استعمال کړي. اول دی ژ مطلب زه لرم. I have چې انګلیسي کې موږ وایو. لکه ما مثال ورکړی j'ai un voiture زه یو موټر لرم. I have a car لکه زه یو موټر لرم دا زما ملکیت دی. صحیح دی. j'ai un voiture وایي موټر ته مطلب یو دپاره استعمالیږي. j'ai I have زه لرم زه یو موټر لرم نو دا زما یو ملکیت دی. صحیح دی. نو کله که تاسو غواړئ د یو شي ملکیت چاته ښیئ چې دغه شی زما دی نو بیا موږ avoir کومکي افعال هغې نه استفاده کوو. صحیح دی. j'ai un voiture. صحیح شو. مخکې ځو. دویم مثال چوآ ما ورته لیکلی چې you have یعنی ته یو کس ته مخاطبي هغه ستا فامیلي غړی یا ستا ملګري انفارملي نو بیا موږ چوآ استعمالو. سری چوآ ان لیڤر مطلب ته یو کتاب لرې. you have a book ته یو کتاب لرې د هغه ملکیت شی دی کتاب دی. لیڤ څه ته وایي کتاب ته وایي. چوآ ان لیڤر مطلب ته یو کتاب لرې. صحیح دی. د هغه ملکیت شو خو دا د چوآ دپاره شو. صحیح دی. مخکې ځو. دریم مثال ایل مطلب انګلیسي کې موږ وایي he has. ایل مطلب
منګه مذکر د پاره او یو سنگولر د پاره استفاده ته کوو. صحیح ده. که منګه وایو چې هغه کس هغه مذکری او هغه واحدی نو بیا منګه ایلا استعمالو. صحیح ده. مثال مور کوي ایل ان شا، شا هغه یو پیشو لري، شا پیشو ته وایي. صحیح ده. ایل ان شا. صحیح ده. نو که تاسو غواړئ چې د هغه یو کسي واحدی او مذکری نو بیا منګه ایل استعمالو او دغه ملکیت وخی. ایل انشا. صحیح ده. انشا. صحیح ده. مخکې ځو. ښه بیا اوس که نجلۍ هغه او مؤنثي یعنی او مؤنثي او واحدی نو بیا به تاسو منګه ال استعمالو. لکه انګلیس کې موږ وایو she has. صحیح ده. الا on sack. الا on sack هغه یو بکسه لري. sack بکسې ته وایي بیگ. صحیح ده. نو هغه یو بکسه لري. صحیح ده. الا on sack. صحیح ده. هغه یو بکسه لري. د هغې ملکیت دی. مخکې ځو. ښه اوس که موږ وایو چې موږ غواړو چې نو نه استفاده وکړو، فایل موږ سره نو وي نو هغې سره به موږ کوم کومکي فعل استعمالوو چې هغې نه موږ خپل یعنې ملکیت وښیي. صحیح دی. avoir. nous avons. avons. nous avons. avons دلته موږ سره کومکي فعل دی. nous avons یعنې انګلیسي کې موږ وایي we have موږ لرو. nous avons un Il y a quelque chose. J'ai jamais vu des traces comme ça. زو. صحیح ده. منګه یو کور لرو. nous avons. صحیح ده. un maison. منګه یو کور لرو. منګه یو کور لرو. صحیح ده. نو دا nous avons لکه دلته منګه غواړو نو سره یعنی منګه ډیر او منګه یو کور لرو نو سره منګ سره کومکی چې کوم فعل دی هغه دی avons. nous avons. صحیح ده. مخکې ځو بل مثال. صحیح ده. اوس vous avez. vous تاسو ته ما ویلي وو هغه چې کوم دی یو خو فارمل مطلب موږ کله چې یو کس سره د یو نه ډېر کسان مخاطب یا یو کس یو موږ هغه نه پیژنو لکه مثال یو داسې رسمي ځای ته لاړ شو نو بیا موږ وو نه استفاده کوو. دا لږ فارمل دی رسمي دی او بل دا د یو نه زیات کسان هم که موږ له مخاطب 4-5 کسان تاسو خبره کوئ تاسو ته چې تاسو نو بیا وو نه موږ استفاده کوو. vous avez نه استفاده کوو. تاسو لرئ. vous avez. vous avez un chemise noire. صحیح ده. vous avez un chemise. chemise شرط ته وایي. صحیح ده. noir تور. نو تاسو وایي یو تور شرط لرئ. صحیح ده. نو دا ملکیت ښیي تاسو د مطلب تاسو چاته مخاطب یې د یو نه ډېر یو فارملي. صحیح ده. vous avez un chemise noire. صحیح ده. دا vous avez شو. بیا موږ سره دی بل که اوس مخکې خو موږ ویلې چې اله یو کس دپاره واحد او مذکر اوس که دی یو نه ډېرې جمع او مذکر نو بیا موږ ایلزو نه استفاده کوو. ایلزو یا انګلیسي کې موږ وایي they have. صحیح ده. ولې مذکري. صحیح ده. مذکري او د یو نه ډېرې بیا ایلزو نه موږ استفاده کوو. صحیح ده. ایلزو ان بېبې. صحیح ده. هغه یو بیبي یعنې یو ماشوم لري. صحیح ده. ایلزو ان بېبې. صحیح ده. یعنې هغه یو ماشوم لري. صحیح ده. مثال په طور نو دا د هغه ملکیت ښیي د یو نه زیات مثال کسانی او مذکری. صحیح ده. او منګه هغې ته اشاره کوو نو بیا ایلزو منګه استفاده کوو. صحیح ده. مخکې ځو. اوس که موږ سره چېرته جینکۍ د یو نه ډېرې صحیح ده نو هغې دپاره به مؤنثي او د یو نه ډېرې نو بیا موږ الزو نه استفاده کوو. الزو. صحیح ده. د have انګلیسي کې موږ وایو الزو ان میزو. صحیح ده. نو مطلب الزو مطلب هغوی لکه مؤنثي او د یو نه ډېرې. ان میزو مطلب یو کور لري. صحیح ده. کور ته وایي. میزو کور ته وایي. نو دا د یو نه ډېر ګروپ چې کله مؤنث وي هغې دپاره موږ الزو استفاده کوو. صحیح ده. ښه بیا زه دغه تکراري مې دلته لیکلي چې تاسو پوه شئ. کله ژ سره تاسو به څه استعمالوئ چو سره به څه استعمالوئ نو زه بیا تکراروم تاسو دغه افعال چې کوم کومکي افعال دي فاعل سره. صحیح ده. ژ tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. نو مننه ملګرو دا زمونږ
هغه کومکی افعال افاق چې کوم ستاسو ملکیت خود د پاره موږ ته استفاده کوو چې یو شی ستاسو لري ستاسو یې صحیح دی مننه تر دې وخته پورې دا ویډیو تاسو بار وګورئ ډېر مهم درس دی او خپل ملګرو سره شیر کړئ صحیح ډېر مهم درس دی دا که تاسو څه سوالي څه مشکلي نو تاسو ماته په یوټیوب چینل په کمنټ هلته پرېښودی شئ یا زموږ فیسبوک په صفحه باندې تاسو موږ ته دغه کمنټونو کې پرېښودلی شئ نو زه بیا تاسو ته هم په دې باندې بیا هم ویډیو جوړولی شم بیا هم تشریحات درکولی شم که تاسو چېرته په دې یو ویډیو باندې پوه نه شوئ صحیح ده کوشش وکړئ ځان پوه کوئ که مشکل نو تاسو ورته خپل میسجونه خپل کمنټونه پرېښودلی شئ او بیا هغې مطابق زه بله ویډیو درته جوړه کړم مننه بیا هم ملګرو تاسو ټول نه خواسته چې زما چینل تاسو سبسکرایب کړئ یوټیوب چینل نقیب شارق او مخکې خپل ټول ملګرو سره شریک کړئ تر څو ټول ته فایده واخلي تر بل درسه پورې